سعادتي نیک مرغی ده په قرآن کی درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته قرآن کی سعادتي نیک مرغی ده په قرآن کی سورة بقرة او نتلوشتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. درسنا او یا خبره خو د هغو کسانو روانه ده چې ورته ویل کېږي بني اسرائیل، او یا ورته ویل کېږي یهود او نصارا، یا ورته ویل کېږي د موسی علیه السلام قوم او د عیسی علیه السلام قوم. اوس بني اسرائیل چیرې اوسېدل، اصلي وطن یې چیرې و، څه کارونه یې وکړله، کم پیغمبران پکښې رالل، یو څه خبره باید پر دوی وکړو تر څو په دغو درسو یا روانو درسو باندې زموږ او ستاسو پوره پوهاوی راسي او پوره پوه سو. زه د بني اسرائیلو تعارف درته کوم، بني اسرائیل در باندې پیژنم چې دوی څنګه او چیرې را آباد سوي دي. ابراهیم علیه السلام اوسېدی بابل په ښار کې یا د بابل په منطقه کې. اصلا ابراهیم علیه السلام د بابل د علاقې و. ابراهیم علیه السلام دوی کوروالاوې درلودلې، یوه د سارې په نامه باندې او بله د هاجرې رضی الله عنهما. د یوه کوروالا چې ساره رضی الله عنهما نومېدله، د یوه کوروالا چې ساره رضی الله عنها نومېدله، دا د ابراهیم علیه السلام د اکا لور وه. د دغې کوروالا څخه الله رب العزت د تزوی ورکړي اسحاق علیه السلام. بله کوروالا د ابراهیم علیه السلام هاجره رضی الله عنها وه. د دغې کوروالا څخه الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ورکړي. اوس د دواړو کوروالاو زامنان د اسحاق و د اسماعیل په نامه علیهم السلام دا دواړه پیغمبران سوله. الله رب العزت د نبوت په انعام باندې دوی ښایسته کړله. خو د ابراهیم علیه السلام په زامنو کې یو زوی یعقوب علیه السلام هم دی. د یعقوب علیه السلام لقب یا خلکو چې په کم نامه باندې پیژندی هغه د اسرائیل لفظ و، د اسرائیل نوم و، چې دغه د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې دوی پیغمبران ناغلی دي، دغو کسانو ته د یعقوب علیه السلام زامنان ویل کیږي. اسرائیل در مخکې ما ترجمه او ژباړه درته کړې ده. اسراء په معنا د عبد یا بنده دی، ایل په معنا د الله دی، چې موږ په عربي باندې داسې وایو عبدالله، په پښتو یې ژباړه داسې کوو د الله بنده. نو یعقوب علیه السلام په بل نامه چې یادېدی هغه د اسرائیل و. دا نورو انسانانو ته د زامنان ویل کیږي، ځکه نو یهود و نصارا د یعقوب علیه السلام زامن دي، نو بني اسرائیل ورته ویل کیږي، بني زامن اسرائیل د یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام ته بیا الله رب العزت 12 زامن ورکړي وه. د هغو زامنانو څخه یو هم یوسف علیه السلام و. یوسف علیه السلام واقعه به وروسته راځي په سورة یوسف کې چې ورونو کم ظلمونه باندې وکړله،
هغه داستانونه او اوږده عبرتونه او د عبرت څخه ډکې قصې به انشاءالله که ژوند هلته کوو. الله دې په خیر عافیت ژوند را نصیب کړي. یعقوب علیه السلام چې زوی یوسف علیه السلام درلودی، یوسف علیه السلام په خپل زمانه کې یا د خپل طاقت او واک په وخت کې، د خپل اقتدار په وخت کې په مصر کې وزیر تیر شوی دی او وزیر هم د خزانه و، په مصر کې وزارت کړی دی. په حیث د وزیر یوسف علیه السلام چې هلته ژوند کاوه، ورونه هم ورغلل او مور او پلار هم ورغلل، هلته ژوند کاوه. اصلا د دو بني اسرائیلو ځای چې دی یا د یهودو د نصاراو ځای چې دی او یا دا چې آباد شوي دي راغلي دي، دا اصلا د فلسطین دی، د کنعان په نامه باندې یو علاقه ده، د هغې علاقې باشندګانو اوسېدونکي دي. خو چې کله یوسف علیه السلام په خپل اقتدار کې په مصر کې وظیفه اجرا کړله او وزارت یې ترسره کړي، دا وظیفه یې کول، 11 ورونه هم په هغه وخت کې دته ورغلل. قصه خو اوږده ده چې څنګه ورل او بیا څنګه سره وپېژندله، هغه زما مقصد دی نه. هلته یوسف علیه السلام څخه وروسته آباد شوله د ورونو اولاده وه. د یعقوب علیه السلام د 12 زامن وه، د 12 زامنانو څخه اولاده شوله، بیا عیالونه شوله او بیا د مسیحیان شوله. دا سلسله را روانه وه ان تر دې چې دغو انسانانو په مصر کې باره ژوند اختیار کړي. مفسرین لیکي وای بني اسرائیلو په مصر کې چې خپل اصلي د پلار او د نکاح علاقه پرېښه و، فلسطین او کنعان علاقه پرېښوده، په مصر کې 426 کاله شمسي تیر کړله. 426 کاله شمسي تیر کړله. په مصر کې بیا اصلي مصري قوم چې آباد وو هغه د قبط په نامه باندې یادېدی، قبطیان ورته ویل کېدله. دا د مصر اصلي قوم و، اصلي باشندگان و، اصلي اوسېدونکي وه. د یعقوب علیه السلام اولادونه د زامن چې 12 وه او اولادونه هم وه، دا عارضي ورغلي وه. اصلي وطن فلسطین و کنعان علاقه وه، عارضي ورغلي وه، هجرت یې کړی و، په مسافرۍ ورغلي وه. یوسف علیه السلام اقتدار په زمانه کې هلته آباد شوي وه تر هغه وخته پورې چې بیا فرعون و. فرعون ظلمونه شروع کړله. موسی علیه السلام الله په دوی کې راولېږي او بیا ورته وویل چې بني اسرائیل د مصر څخه وباسه. که مفسرین لیکي چې په دې وخت کې چې بني اسرائیل په مصر کې اوسېدله او موسی علیه السلام بیا د شپې د مصر څخه را ایستله، د دوی تعداد 6 لکو ته رسېدی. دا د کشنیانو او د ښځو څخه ماسیه وه، د کشنیانو او د ښځو څخه ماسیه وه. مجموعي د دوی د نارینه‌و تعداد چې غټان وه 6 لکو انسانانو ته رسېدی. دا خو د دوی یو څه قصه وه. کله چې 426 کاله پر دوی باندې تېرېږي، په دې وخت کې په دې وختو کې یو ظالم بادشاه پیدا کېږي چې فرعون ورته ویل کېږي. ابراهیم علیه السلام خو په اول سر کې ما درته ویله چې په بابل کې اوسېدی. د اولادو څخه اسماعیل علیه السلام په مکه معظمه کې ژوند شروع کړي چې مور یې هاجره رضی الله عنها ده. دوی دواړو په خپله همکاري باندې د مکې معظمې د آبادۍ یا د تعمیر بنیاد هم ایښی. اسحاق علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی دی د سارې رضی الله عنها څخه، دوی دواړه اول وار کنعان کې اوسېدل، په خپله علاقه کې، وروسته بیا مصر ته دوی هم رالل. خو دا اولادونه یا دغه د انسانانو د اولادو سلسله د دوی څخه را شروع شوله. دوی دلته ژوند اختیار کړي. د دغو ژوند په شپو او ورځو کې بادشاه پیدا شو د فرعون په نامه باندې. فرعون بیا د مصر یو اصطلاح وه. هر هغه چاته فرعون ویل کېدی چې د هغه خبره پر انسانانو باندې ترپل کېدل، پر انسانانو باندې تحمیلېدل، پر انسانانو باندې اچول کېدله. انسانانو لازمي باید د هغه انسان خبره منلې وای. دغسې کس یا نفر ته فرعون ویل کېدله. د مصر دغه نفر چې د فرعون په نامه باندې یادېږي او قرآن هم دا نوم راخستی دی، دا هغسې څوک و چې هره خبره یې مصریانو ته کړې وای، د مصر اصلي قوم ته یې کړې وای، قبطیانو ته. دوی پر سر او سترګو دا خبره منل. اصلا چې مفسرین لیکي وای د فرعون اصلي نوم ولید په نامه باندې راځي. ځینې مفسرین وای چې د فرعون هم نوم موسی و، لکه څنګه چې موسی په نامه باندې الله پیغمبر او رسول الله واستوي، دغه ظالم بادشاه نوم هم موسی و.
ځینې مفسرین وایي اصلي نوم یې موسی و، ځینې مفسرین وایي یا ولید و، خو د فرعون په نامه ډېر مشهوره دی. وجه دا ده چې دا په مصر کې د هر هغه چا لپاره اصطلاح وه یا دا نوم استعمالېدی چې کم کسانه زورور وه او طاقت والا وه او چا یې خبره منله. نو 426 کاله بني اسرائیلو په مصر کې تیر کړله او 6 لکه تعداد وو. خو دا چې دوی مهاجرو رغلي وه، اصلي کلی او وطن و علاقه نه وه، نو د مصر اصلي کسانو پر دوی باندې ظلم هم کاوه. ځکه یې نو کله بیګار کار ځینې اخیستی، کله به یې پر دوی باندې ظلمونه کوله، کله به یې د دوی جایدادونه لاندې کړي وه، کله به یې څه کړي وه او کله به یې څه کړي وه. لکه دا فتنه چې زموږ او ستاسو په ملک کې هم شته. د یوه ولایت سړی ولاړی بل ولایت ته، هلته مځکه نه پر خرڅوي، یا دا خو د کندهار دی او دا د کابل څخه راغلی دی د غزني، نو څه یې کوي. ځینې قومو کې خو دا فتنه بې سخته ده، دا پلانکی ځای دی پر دې مځکه مه خرڅوه، داسې نه چې د دې زامنانو بیا راسي دا ستا مځکه درڅه لاندې. دا هغه پښتانه دي او مسلمانان دي، د سره څخه چې خوردې خلک اخلي دا کسان دي. دغه سلسله چې په بني اسرائیلو د مصر په اصلي قوم قبطیانو کې راژوندی وه، چې دوی د فلسطین د باشندگانو څخه چې بني اسرائیل و د یعقوب علیه السلام اولاده وه، د 12 زامنو اولادو څخه دا کسان وه. دا سلسله په هغو کې ژوندی وه چې دوی څخه سخت کارونه اخیستله او په دوی بیګارونه کول، ظلمونه یې کول، جایدادونه یې قبضه کول. دا بدبختي اوس هم روانه ده. ځکه مه پر خرڅو، دا د پلانکي علاقې دی، دا د پلانکي ځای دی، دا د پلانکي ځای دی. دا اوس په کندهار کې هم دا شان شروع دي، نه در باندې خرڅي، بند دې ورته اچي. موږ ته مسایل لازم ولې نه باندې خرڅي، خو مسلمان دی، مؤمن دی، ستا جایداد نه دی، بل انسان پر د باندې خرڅوي، تا ته نو څه تاوان درسیږي، تا ته کم مشکل در ورسوي. دغه شان زماورونو قطعا دا کارونه مه کوئ. و هغه وخت چې یو سړی ظالم وي، ظلم یې در معلوم وي، فاسق وي، فسق یې در معلوم وي، ته ورسره په تکلیفېږې، ستا عیال او ستا علاقه کې بېدیني پیښېږي، مخنیوی یې کولی سې. اما دا چې دا د یوه قوم ځکه ده، د یوې علاقې مځکه ده، دا حدود معلوم دي، ته به را نږدې کېږې نه، زه در نږدې کېږم نه، دا چندانې خبرې نه دي په اسلام کې. نو قبطیانو په مصر کې پر بني اسرائیلو ډېر ظلمونه شروع کړله. ظلمونه دې نتیجې ته ورسېدله چې فرعون اخر د بني اسرائیلو د زامنو په حلالېدلو یا په قتل باندې شروع وکړله. هغه وخت مفسرین لیکي چې کله وایده ته کاهنانو نجومګران وویله چې ستا په بادشاهي کې یو هلک پیدا کیږي، ستا بادشاهي ته خطر دی، ستا ملکیت او واک در څخه اخلي، تا ته اختار او چیلنج دی. لکه په اوس نړۍ کې چې کفارو ته یو څوک اختار او چیلنج ورکړي چې ستاسو څخه د پاور او زور در څخه اخلو، هر قیمت هغه انسان د مځکې څخه دی ټولوي، ختموي. داسې یو خبره فرعون ته هم خپلو د دربار کسانو وکړله، نجومګرانو کاهنانو وکړله. یا ځینې مفسرین وایي د خوب ولیدی چې داسې یو څوک به پیښیږي، هلک به وي، د بادشاهۍ ته به خطر وي. نو د بېعقلانو انسانانو فیصلې هم بېعقلې وي او پر ناپوهۍ باندې ولاړې وي. فرعون فیصله دا وکړله چې د بني اسرائیلو زامنان باید قتل شي. شروع یې په وکړله، یو قتلوي بل قتلوي، انجونې ژوندۍ ښخولې، ویستحیون نساءکم، وروسته به راسي د انجون سره یې دا کوله او زامنان یې حلالوله. دا کار بني اسرائیلو کې د شروع کړي تر څو د بادشاهي دوامداره پاتې شي او بقا او همیشه توب پیدا کړي. خو الله رب العزت زموږ تقدیري فیصله دا کړې وه چې باید په دغه ظالم باندې، په دغه انسان باندې چې د خدای اعلان یې کړی دی او په زور په انسانانو خپل خبره منله، په دغه ظالم باندې، په دې دشمن باندې الله رب العزت د خپل نازولي پیغمبر موسی علیه السلام تربیه کړي. الله رب العزت د په کور کې د فرعون چې د خطر ځینې محسوساوه، د یو هلک څخه چې زما بادشاهۍ ته خطر دی، الله د په کور کې د په لاس باندې د هغه انسان پالنه کوي. د موسی علیه السلام پرورش او یا تربیه او پالنه چې وسول د فرعون په کور کې وسوله. د فرعون ښځې د موسی علیه السلام تربیه کول، آسیه رضی الله عنها، هغه مسلمانه، پاک دامنه او پاک لمنه او د ایمان او د غیرت څخه ډکه ښځه وه. د موسی علیه السلام پالنه هغې کوله. د فرعون په کور کې الله رب العزت پالنه وکړل، تربیه وکړله. په دشمن الله رب العزت د خپل دوست تربیه او پالنه وکړله. د دشمن په کور کې الله رب العزت خپل دوست ته د ظلم څخه نجات ورکړي. دلته به د یو څه موضوع اوږده کو، مشکل نشته، تر څو زموږ هم یو څه سر خلاص او په دې پوه شو
چې الله رب العزت که د یو چا په باره کې دا فیصله وکړي چې په دشمن دی وساتي، الله رب العزت یې ساتي. الله رب العزت دا فیصله چې وکړله چې خپل دوست، خپل بنده، د مسلمان، د مؤمن، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی، دا زه په دشمن باندې ساتم، الله رب العزت یې باندې ساتي. یو ډیر ساده مثال تر څو تاسو په پوه سئ، هغه دا مثال دی. تاسو ګورئ د کفارو هر څه بندونه چې دي، محبسونه او جیلخانې چې دي، او د دوی قیدونه چې دي، او مسلمانان په هغې کې په هر نامه باندې شپې او ورځې تېروي، او په وحشت او په ظلم کې شپې او ورځې تېروي. الله رب العزت د خپل بندگان په دشمنانو باندې ساتي. ځکه نو هر بندي چې راوځي یا حافظ وي او یا قرآن کریم نوي زده قرآن زده کړی وي، یا هغه کسان چې د ناحقه کارونه کوله، الله رب العزت په دوی د هغه انسان تربیه وکړي. دا د الله رب العزت احسان دی، او دا د الله رب العزت قوت دی، طاقت دی چې انسانان ته ښکاره کوي چې زه خپلو بندګانو تربیه کمې په سلهاوو کاله تر مخه د فرعون په کور کې په فرعون باندې د موسی علیه السلام تربیه کوله، نن ورځ ستاسو تربیه هم په کفارو باندې کوم. ستاسو د ژوند حفاظت په کفارو باندې کوم. ستاسو د ژوند یا ستاسو د نجات په کفارو در کوم. د الله رب العزت فیصلې دي چې چیرې عملی کوي، الله رب العزت مختار دی او اختیار لري، قادر مطلق دی، مطلق الله رب العزت پر دې باندې قدرت لري. نو خبر زما ورونو دا ده چې الله رب العزت په فرعون باندې د موسی علیه السلام تربیه وکړله. فرعون په دې کور کې راغټ سو، او بالاخره داغه موسی علیه السلام داغه بني اسرائیل ته الله رب العزت پیغمبر راواستوي، او بیا ورته ویل چې ته او ستا ورور هارون علیه السلام فرعون ته ولاړ سئ، نیک خبر ورته وکئ، په نرمه لهجه ورته وکئ، دین ته یې دعوت کئ، د خدایي د پرېښودلو دعوت ورکئ، او تاسو یې نیکې لارې ته راوبلئ، راجلب یې کئ. خبره یې ومنل ډېره ښه، که یې خبره ونه منل اخر به پر ده باندې عذاب راځي. هغه و چې الله رب العزت دواړه ورونه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام راواستوله، فرعون ته دعوت ورکئ. د دعوت سره سره دا خبر الله رب العزت ورته کړې وه چې تاسو بني اسرائیل د شپې د مصر څخه راوباسئ. موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته امر وکړي، په بني اسرائیلو کې الله پیغمبر ورواستوي. د مصر څخه چې بني اسرائیل راویستله په خبر نه وه، د شپې په خبر لا نه وه. فرعون دی سهار په طرف کې چې کله خبر سوله، موسی علیه السلام رود یا بحر و سمندر ته ځان رسولی و. دا د بني اسرائیلو 12 قبیلې هم ورسره دي چې په اصل کې د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو اولاده ده. پوهېږئ خو که نه؟ په اصل کې د هغو اولاده ده، د ده سره ورسره دي. بحر ته ودرېدله، بني اسرائیل وارخطا سوله چې دا دې ټینګ یې کړلو. قرآن کې آیات راځي چې دا د فرعون چې سار وختي خبر سو، لشکر یې پسې راویستله، دی هم ورسره دی، د شا د خوا به پسې دي. بني اسرائیلو چې ورته وکتله، هلته یې ظلمونه ډېر لیدلي وه چې فرعون دا دی راپسې رالی، ټینګ یې کړلو. موسی علیه السلام ورته ویل چې کله ان معي ربي سيهدين، زما سره زما رب دی ما ته هدایت کوي، ما ته لار راښیي. الله رب العزت ورته وفرمایل چې دا ستا په لکړه باندې دا بحر ووهه. چې کله یې ووهئ نو 12 لارې پکښې جوړې سولې، د هرو 2 لارو تر مابینځ بني اسرائیل هره قبیله په خپله لار کې روان سوله، او په دې بحر کې روان دي. دا د الله رب العزت بل قدرت دی چې اوبه روانې دي په ډېر جوش باندې، موجونه او څپې هم سته، خو الله دا ورته فرمایي چې دا اوبه ودرېدلې. بل زور نسته، بل طاقت نسته، بل قوت نسته. دا تیزی روانې اوبه د الله په امر باندې درېږي. او الله موسی علیه السلام ته امر کړی دی چې په لکړه اوبه ووهه، په دوی کې د روانېدو طاقت سته، په وهلو باندې ختمیږي. دا د الله قدرت دی، دا د الله طاقت دی، انسانانو ته یې وښیي. نو بني اسرائیل چې ور داخل سوله، دلته بني اسرائیل په دې لارو کې روان دي. فرعون هم د موقع څخه په استفاده خپل لشکر او اردو ته امر وکړي چې پسې ور داخل سي. دوی هم ور داخل سول. الله تقدیر فیصله دا کړې وه چې فرعون باید غرق کړي د خپل لشکر سره. هلته چې د بني اسرائیلو آخر نفر وځي، دلته د فرعون د لشکر آخر نفر دریاب ته را داخل سو چې دوی ټوله په دریاب کې دننه وه. الله بیرته اوبو ته د روانېدو امر وکړي چې خپلې څپې ووهه او خپل طاقت په لاس کې راوړه او خپل زور د فرعونیانو ته وښکاره کړه. اوبه ورځي او دوی ټوله هلاک کوي.
بني اسرائیلو چې د فرعوني ظلمو څخه ډېر خسته سوي وه، نو موسی علیه السلام ته یې دا وویله چې دا خو زموږ به زړه ته نه ولوېږي، دا یقیني هلاک سو. الله رب العزت اوبو ته امر وکړي او د فرعون مجسمه او جسم او شکل اوبو راوغورځوي، بني اسرائیلو په سترګو ولیدئ. الله رب العزت دا فیصله بله وکړله چې د فرعون شکل او صورت باید د قیامت تر ورځې پورې پاته سي. نو الله وفرمایله چې تا موږ پرېږدو تر څو د راتلونکو انسانانو نسلو لپاره ته عبرت سي. د قرآن آیات دی. نو د فرعون مجسمه یا شکل او صورت چې په مصر میوزیم یا آثار قدیمه و ځای کې پروت دی، دا هغه فرعون دی. د قرآن دا آیات دی، په دې کې تغییر او تبدیل راتللی نه سي. بني اسرائیلو چې کله دا قصه ولیدله، اوس خو نو میدان دی، میدان کې پاته سوله. دوی غوښتله چې خپل هغه اصلي پلرني وطن ته ولاړ سي، فلسطین و کنعان ته ولاړ سي. مګر په دې علاقه او په دې میدان کې 40 کاله دوی سرګردانه وګرځېدله. هغه د دوی پلار او نیکه د بني اسرائیلو د یعقوب علیه السلام په زمانه کې چې د فلسطین څخه راغلي و تر مصر پورې په یو څو شپو کې په روښانو راغلي وه. مګر دوی غوښتل چې د دغه سرګردانه میدان څخه ووځي، خو د دې باوجود چې لږه فاصله و لږه لار و خپل اصلي وطن و علاقې ته، بیا هم 40 کاله په دې میدان کې تیر کړله. الله رب العزت موسی علیه السلام ته دغه میدان کې وی مرګ راوستی او وفات سو. د دې څخه وروسته یوشع بن نون علیه السلام الله رب العزت پیغمبر راواستوي. دغه په زمانه کې بیا بیت المقدس فتح سو او بیا فلسطین او دغه علاقو ته بني اسرائیل رالل، چې څه واقعا نور هم سته، هغه ان شاء الله تعالی په نورو آیاتو کې وایي. دا خبرې چې الله رب العزت فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، او هغه وخت در په یاد کې بني اسرائیلو نجیناکم چې موږ تاسو خلاص کړلاست من آل فرعون، د فرعون د قوم څخه. مصریان ډېر زورور وه. کله کله چې یو سړی کمزوري وویني چې دی جنګره نه وي، نو باید خپل طاقت انسانان ته ښکاره کوي، خو یا بل کمزوري وي. که بل زورور سي بیا د جنګ او جنګي طاقت ختمیږي. نو من آل فرعون، د فرعون د قوم څخه تاسو ته موږ نجات درکوي. یسومونکم، تاسو ته در رسوي سوء العذاب، بد عذاب. عذابونه ما درته ویلم ځکه یې لاندې کولې، دا یې کول هغه یې کول، هر رقم ظلم یې باندې وکړي. دا بد عذاب آخري نتیجه دا سول چې په داسې یو بد ظلم یې شروع وکړله. یذبحون ابناءکم، حلالول به یې ابناءکم ستاسو زامن، ویستحیون او ژوندۍ به یې پرېښودلې نساءکم ستاسو لونې. ما هلته څنګه ویل ژوندۍ ښخول ما ویل، نو غلط څه وایم، استغفر الله ربي من كل ذنب. ویستحیون او ژوندۍ پرېښودلې نساءکم ستاسو لونې، دا ژوندۍ پرېښودلې، ژوندۍ ښخېدل چې ما ویل زه په کې غلط سولم. یذبحون حلالول به ابناءکم ستاسو زامن، ویستحیون او ژوندۍ به پرېښودلې نساءکم ستاسو لونې او ښځې. وفي ذلکم، او په دې کار کې بلاء ازمایښت و من ربکم ستاسو د رب له طرفه، عظیم لوی ازمایښت او لوی امتحان و. امتحان خو نو دغه و چې الله رب العزت دغه انسانان غواړي چې پر دین باندې د دوی استقامت وویني. آیا د موسی پر خبره باندې دوی چلیږي او که آیا د موسی علیه السلام په خوله چې د الله احکام ورته بیانېږي دوی ته د احترام وړ دي او که الله رب العزت په دې کې دا امتحان درلودی. هغو د شپې بني اسرائیل راویستله. بني اسرائیل چې راویستل، فرعون بیا ناوخته په خبر سو. وایي فرقنا، او یاد کې هغه وخت فرقنا چې موږ وچوي بكم ستاسو لپاره یا پر تاسو باندې البحر دریاب، تاسو ورسېدلاست، لار درته بنده وه او د فرعون څخه بېرېدلاست. بل احسان مو دا در سره وکړي، بل انعام مو دا در باندې وکړي، هغه وخت هم در په یاد کړئ. فرقنا بكم البحر، چې موږ وچوي بكم ستاسو لپاره یا پر تاسو باندې البحر دریاب. فانجیناکم، نو موږ خلاص کړلاست. واغرقنا، او غرق مو کړل آل فرعون، د فرعون قوم مو ټول غرق کړي. وانتم تنظرون، او تاسو دا حالت ته کتله. دا د دې لپاره چې ستاسو په زړه کې زما طاقت ښه راسي. اوس نو یوه خبره، هغه دا خبره ده چې دا خبره موږ ته د فرعون په زمانه کې یا د فرعون د واقعاتو څخه لا معلومات سوې ده. دا لرې خبره نه ده چې کله انسانان یا مسلمانان یو عمل کوي، هغه عمل به داسې وي کفار به په خبر نه وي، خو تاوان به دوی ته رسېږي. اوس د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل د شپې وتلي دي او فرعون د دا دومره پاور او طاقت سره چې د خدایي اعلان هم کړی دی، دا ناوخته خبرېږي.
د دې څخه دا معلومه شوله که مسلمانان او مؤمنان یو کار کوي کفار ته به د ډېره وخته پورې معلومات نه وي مګر الله رب العزت به دوی ته تاوان رسوي. دا د قرآن د درسو څخه یو درس دی. وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو کتل هم. واذ وعدنا موسی 40 لیلة نو موسی علیه السلام خو بنی اسرائیلو کې پیغمبر سو د دې لپاره چې بنی اسرائیل ته د الله احکام ورسوي. هغه چې موسی علیه السلام په دې میدان کې چې باید دوی د الله رب العزت احسان ومني او په دې میدان کې الله رب العزت نور څه هم ورکړل چې وروسته آیاتو کې راځي. موسی علیه السلام الله رب العزت تور غره ته وغوښتی او بلنه او دعوت یې ورکړي. موسی علیه السلام هلته یوه میاشت تېره کړله چې روژې هم نیولې. د یوې میاشتې د تېرېدو وروسته مفسرین لیکي چې موسی علیه السلام مسواک استعمال کوي. هغه خوند، هغه رائحه، هغه شبوی چې د روژې د نیولو په سبب د موسی علیه السلام په خوله کې پیدا سوی و، د دې ورځو وروسته د مسواک د وهلو په خاطر هغه بوی لرې سو. الله رب العزت ته ډېر محبوب و هغه بوی، لکه حدیث کې چې راځي لخلوف فم الصائم، د روژاتي د خولې بوی د الله رب العزت ته ډېر ښه معلومیږي تر مشکو تر بوی. نو 10 ورځې الله رب العزت نور ورته وفرمایل چې موسی علیه السلام یې تېرې کړي. د 40 ورځو د تېرېدلو وروسته موسی علیه السلام ته الله رب العزت تورات ورکوي، پیغمبر یې کوي او رسول یې کوي. تورات پر تختو باندې لیکل سوی و. موسی علیه السلام قوم ته تشریف راوړي. قوم ته چې تشریف راوړي، قوم ماجرا او قصه چې ولیدله، ټوله قوم د ګیلګي په عبادت کې مصروفه دی او اخته دی. دلته چې موسی علیه السلام بني اسرائیل د شپې د مصر څخه ایستله، نو یو نفر چې زرګري هم کوله د سامري په نامه باندې وو، د مصر اصلي باشندگانو ته دا وویل چې تاسو د سره زر راجمع کړئ. سره زر چې راجمع کړله، نو د هغه څخه یې د غوایي د بچي یا د ګیلګي په شکل باندې یو صورت او شکل جوړ کړي. په خوله کې یې خاوره ور واچوله. ها خاوره چې جبرئیل علیه السلام پر کوم آس یا سواري باندې راغلی و، د هغه د قدم لاندې خاوره وه، هغه یې ورسره پټه کړې وه. په خوله کې یې خاوره ور واچوله. د دغه ګیلګي د شکل او صورت څخه یو اواز راووتی چې د ګیلګي اواز و. دا سامري یا د زرګر چې دا کار کړی و، د مصر د اصلي قوم د زیوراتو څخه یې د مجسمه یا د شکل جوړ کړی و. اواز چې راووتی، باره ورته وویل قرآن کې آیاتونه راځي چې دا ستاسو معبود دی. د موسی علیه السلام معبود هم ستا چې د عبادت کوي، خو موسی علیه السلام هیر کړی دی دا معبود. دوی چې کله بني اسرائیلو دا ګیلګۍ ولیدی، هلته د وخته په طبیعت کې د بت پرستی سره جوړه وه. وختي لا دغه اشنایي او تعلق د دوی د بت پرستی سره و. باره یې وویل چې یاره دا به نو نه پرېږدو، دا نو دغه ګیلګۍ دا د عبادت وړ دی، د دې باید عبادت وکړو. باره قرار پر ټینګ شوله. موسی علیه السلام چې کوهي تور ته تللی، پر ځای هارون علیه السلام پرېښی و چې بني اسرائیلو باندې پام کوه، دوی خو د وخته په غلطه تربیه کې رالویان سوي دي تر څو خپل هغه اصلي عادت ته ولاړ نسي. هارون علیه السلام چې ولیدل چې د ګیلګي عبادت شروع کړی دي، سامري ګیلګۍ ورته جوړ کړي. باره نو بني اسرائیل پوه کړله چې دا غلط کار دی، تاسو متوجه سي. موسی علیه السلام راځي، خو دوی دا خبره ونه منل. موسی علیه السلام د 40 شپو د تېرېدلو وروسته تورات پر تختو لیکل سوی بني اسرائیلو ته راوړي. دا قصه چې ولیدله، پوښتنه یې وکړله. هارون علیه السلام ته هم زجر ورکړي، سزا یې ورکړله چې زما د تګ وروسته تا لکه په خپله وظیفه کې چې څه کمزوري کړې وي. بالاخره معلومه دا سوله چې سامري دا بدبختي ایجاد کړې ده او پیدا کړې ده. بني اسرائیل ټوله غولولې دي، خطا ایستلې دي. نو سامري څخه یې پوښتنه وکړله، هغه دا قصه ټوله ورته وکړله. سامري ته یې سزا هم ورکړله. اخر موسی علیه السلام شرع ورته وکړله چې زه ستا دغه شرع ده چې د هر چا سره مخامخ کېږې، نو ته به لا مساس، تا به هغه مسه کولی نسي، لاس به در وړلی نسي. بالاخره سامري په ځنګلو کې او صحراو کې شپې ورځې تېرولې. چا چې به لاس وروړي، د ده او د هغه نفر د دواړو به تبه شوله. الله رب العزت دغه سزا ورکړله. په دغه آیات کې الله رب العزت دا فرمایي، وَإِذْ وَعَدْنَا، او یاد کوي هغه څه چې موږ وعده وکړله موسی علیه السلام سره 40 لیلة،
40 شپې. هغه وعده خدا و چې تورات یې راوړی. ثم وروسته اتخذتم العجله، تاسو ونیوئ العجله ګیلګۍ په خدایي باندې، په ربوبیت باندې، من بعده د موسی علیه السلام د تللو وروسته، وانتم ظالمون، او تاسو ظالمان یاست، پر خپلو ځانو مخپله ظلم وکئ. ثم وروسته عفونا موږ بخښه وکړه عنکم و تاسو ته، من بعد ذلک د دا ښکار وروسته چې تاسو هر څه وکړله، سجدې مو هم وکړلې او عبادت مو هم د کې وکئ، تاسو توبه وکړله، بس نو موږ هم معاف کړلاست. لعلکم تشکرون، شاید چې تاسو شکر ادا کړئ. واذ آتینا موسی الکتابه، او در په یاد کې هغه وخت یا هغه څه چې موږ ورکړه موسی علیه السلام ته، الکتابه کتاب مو ورکئ چې شوي کتاب تورات و، والفرقانه او د حق او باطل جلا جلا مختلفې بېلابېلې علامې مو ورکړلې، معجزې مو ورکړلې. لعلکم تهتدون، شاید چې تاسو سمه لار پیدا کړئ او پر سمه لار باندې روان سئ. دا چې تاسو صحیح لارې ته ځئ نه، نو الله رب العزت عذابونه هم پر تاسو باندې نازل کړل او هم یې نازلوي. وإذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، په دې کې بیا د دوی د توبې د قبلېدو کیسه ده، هغه به انشاءالله تعالی سبا وایو انشاءالله تعالی. خودونه قدر خبره تاسو واورئ. هغه خبره دا ده چې موسی علیه السلام ولاړی پر ځای هارون علیه السلام پرېښودی. دا خبرو ته متوجه سئ، دا ستاسو په دوکاندارۍ کې هم فایدهمنه خبره ده، یوازې ملایانو ته نه ده. موسی علیه السلام چې ولاړی پر ځای خپل ورور هارون علیه السلام خلیفه یا جانشین وټاکئ. لہذا هر هغه چا لپاره چې هغه د منصب خاوند وي، مشرتوب په لاس کې وي، هغه په هر مسلک او فن کې چې وي، جانشینه او قائم مقامه باید داسې څوک وټاکي چې پای کې صلاحیت وي. که تاسو یو ځای ته ځئ، په خپلو دکانو او تجارتو کې داسې یو څوک پر ځای باندې ټاکئ چې پای کې په صلاحیت وي، استعداد وي، ستا تجارت او کاروبار په سمه معنا باندې درچلولی شي. موږ ته هم دا عبرت و درس دی چې موږ نه یو پر ځای به داسې څوک ټاکو چې هغه دا کارونه په سمه معنا باندې په ډېر اخلاص په ښه نیت مخته بیولی شي. صحیح شو، دا خبره خو انشاءالله تعالی بیا نه هېروو. داسې یو څوک چې هغه دینداره وي، مخلص وي، نیت یې سم وي او پاک نفس وي، چم او د فریب او د دوکې او د دې شان څخه خالي وي، دغسې څوک پر ځای باندې ټاکئ جانشین. اوس نو هر هغه چاته اشاره ده که څوک غواړي چې کفیر وي، مورد خپل خلیفه ټاکي چې دا زه خلیفه کوم، پر ځای کښېنوم، هغه څوک وي چې هغه د الله رب العزت د احکامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې پابند وي. استاد که چیرې شاګرد ته لنګوټه ورتړي او شاګرد استاد کوي، هغه څوک استاد کی چې په هغه کې د استادۍ استعداد او صلاحیت پروت وي. دا اوږده موضوع ده، ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله زمانه کې دې شانو ته اشاره کړې وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې د مسلمانانو د حاکمیت، د مسلمانانو د بادشاهۍ، د مسلمانانو د خلافت استعداد سته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپله زمانه کې په خپل وخت کې ودې ته اشاره کړې وه چې په حضرت عمر رضی الله عنه کې د مسلمانانو د مشرتابه استعداد او صلاحیت سته. هغه بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه او دوی ټولو بیا د حضرت علی رضی الله عنه په باره کې دا څه لیدلي وه چې یو د بل وروسته د مسلمانانو خلیفه ټاکل کېدی او د مسلمانانو چارې مخته بیولې. ځکه نو په یوه زمانه کې انسانان ډېر مستعد پیدا سوي دي، مګر اتفاق پر دې راغلی وي چې باید یو مشر انتخاب سي، انسانان په هغه باندې پسې سي. دا ډېر اوږده موضوع ده، په دې کې لږ تاسو فکر وکئ. دا چې موږ په خپل مذهب کې د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی مقلدین یو او د هغه په مذهب پسې یو، الله رب العزت په دې کې هغه صلاحیت ایښی دی، الله په دې کې هغه استعداد وخت لا ایښی و چې په دې کې د الله رب العزت احکام ژوندي وه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ژوندي وه، په دې کې د دین اسلام هغه اصلي روح او اصلي جوهر ژوندی و، نو انسانان په ده پسې سوله او اصلي لارې ته هم د رهنمایي کړله او سمې لارې ته یې بوتلله. بله خبره زما ورونو دا ده، د موسی علیه السلام د واقعیت څخه دا عبرت دی چې کله مشرتابه راسي، مشر مسئول راسي، د جانشین سره حساب کولی سي او ورته ویلی سي چې تا په خپل کار کې څومره غفلت کړی دی، څومره کوتاهي او کمزوري ستاسو سوې ده، کوتاهي هم وروښیي او د کوتاهیو د کمزوري سره سره تهدید او سزا هم ورکولی سي. نور آیاتو کې راځي وایي موسی علیه السلام هارون علیه السلام د سر تر ویښتانو ونیوی، سزا هم ورکولی سي جانشین ته قایم مقام ته. نو سزا داسې نه لکه زموږ ده
چې یوه لغته وي یا یو سوک وي لاس او غاښ به خامخا مات وي، یا دومره قدر سزا چې هغه نو بیا ګناه ځینې جوړه نه سي. لکه دا زموږ ځینې کسان نه دي دا خاوندان ځان ته چې مړونه وایي ښځو ته چې سزا ورکوي دومره سزا ورکړي چې د کور د کتغ د مالګې په خاطر باندې د هغې بېچارګۍ ملا ماتوي. دا د یو سزا په خاطر بیرته ځان په ګناه کې اچول دا عین حماقت دی. زما په خبره پوهېږي یو چاته سزا یو انسان ورکوي بیرته د دغه سزا په خاطر دغه انسان ځان په ګناه کبیره کې او په لوی ګناه کې اخته کوي، دا عین حماقت و بېعقلي ده. دومره قدر سزا چې څومره کار غلط سوی وي، دومره قدر سزا چې څومره غلط کار د انسان څخه صادر سوی وي، که غلطي کوچنۍ وي او سزا ډبله او دوچنده وي دغه انسان خپله غلطي ده. نو د جانشین یا قایم مقام سره حساب هر مشر او مسئول کولی شي. درېیمه خبره زما ورونو دا ده، موسی علیه السلام چې کوه طور ته ولاړی د هغې خوا څخه یې تورات پر تختو باندې لیکل سوی، الله رب العزت ورسپارلی ورکړی دی او خپل قوم ته یې راوړی. نو د مسئول ده یا د مشر د مسئولیتو د دندو وظیفو څخه یو شی دا دی چې همیشه د خپل قوم لپاره خیرخوا ثابت شي، د خپل قوم لپاره اخلاص ولري، غمخوري ولري، او په زړه کې د خپل قوم په خاطر، د خپل محل په خاطر، د خپل وطنوالو په خاطر، د خپل انسانیت په خاطر باندې یو غمخوري ولري. موسی علیه السلام 40 ورځې سفر د دې هدف لپاره کوي چې دا قوم ته صحیح لار راوړي، د هدایت چارې راوړي او پر هدایت دا قوم برابروي. نو د مشر د مسؤلیتو څخه دا مسؤلیت دی که د سفر وي او که سفر نه وي، همیشه د خپل قوم او قبیل لپاره، د خپل رعایت لپاره، د خپل اولس لپاره، د خپلو دغه ماتحت افرادو لپاره چې د ده تر نګرانۍ لاندې د دې لپاره همیشه باید دی غمخوره وي، همیشه باید د ده سره اخلاص وي. دا نه معنی چې د ځان لپاره کومه د هدایت لار د هغې کوم مګر قوم که هرې خوا ته تلئ. الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. وصلى الله تعالى